په آخرت کې به د دې سړي دپاره یوه خاصه سزا وي. دا حدیث تاسو واورئ بخاري شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ځل زه وده وم او یو دوه کسان راغلل، زه روان کړم، زه ورسره لاړم او د پیغمبر خوب چې دا وحی وي د الله د طرفه. وایي ما وکتل چې یو سړی دی ډډه یې وهلې ده او بل سړی دی سر ته ولاړ دی او د دې بل سړي په لاس کې یوه غټه ګټه ده، غټ کمر دی او دا سړی دا کمر راخلي او دا کم چې پروت دی د دې سر له یې راغوزاري، ولي یې پې داسې لکه سام داسې لاس چې اوچت کړي او د ځمکې ته یې راولي، په ډېر زور سره د ده دا سر ولي او دا سر یې چې دی سم داسې دوه ټوکړې شي، په منځ باندې اوچوي او دا ګټه چې دا حدیث کې راځي چې دا ته سمه وتمبېږي هغلته ورسېږي. نو دا سړی چې د کوم سړي په لاس کې دا ګټه ده دا واپس هغه ګټه پسې منډه کي، هغه بیا راخلي، چې هغه راخلي دلته راشي دا سړی په چغو وي، واپس یې دا سر بیا روغ شوی وي او بیا ورته دا ګټه داسې او په دې کمر باندې داسې ولي دا سر ورله په منځ دوه کوي او دغه شانتې په دې باندې دغه عذاب دپاره الله تعالی دا مسلط کړی. صحابه کرامو تپوس وکړو وایي دا عذاب د چا دپاره دی؟ وایي ما جبرائیل امین نه تپوس وکړو، نبی علیه السلام فرمایي یعنې د فرشتو څو چې ما سره روان وو چې دا څوک دي؟ وایي ما ته وویلی شو چې فانه الرجل دا هغه سړی دی، دغه سړی چې دا پروت دی او دا بل سړی د سره یو غټ کمر دی، یو غټ کاڼی دی او دا سر ورله ولي او په منځ یې دوه کوي او وینې ترې روانې وي او بیا داسې ولي. وایي فانه الرجل الذي یاخذ القرآن فيرفضه، دې سړي کې دوه قسمه ګناهونه دي، یعنې دوه قسمه خلک دی الله تعالی به ورله دا سزا ورکوي. یو قسم دا دی چې قرآن یې منلی وي او بیا دا قرآن پرېږدي، د قرآن نه انکار وکړي، قرآن زده کړی دی بیا یې پرېښودو، معنا عمل یې پرې پرېښودو. اکثره خلک تاسو وینئ که نه نیکان خلک وي بس ګمراه شي، مزګزار وي، مسله ورته معلومه وي، قرآن سره تعلق وي، بس یې ستا چې لږ غوندې ترقي ورته میلاو شي بیا هر څه پرېږدي. دویم دا عذاب د هغه چا دپاره دی وینامو عن الصلاة المکتوبة چې دی د فرضي مونځ نه و د پاتې کېږي، قصدا عمدا د سهار مونځ دی نه کوي. نو چې سهار مونځ د تا نه هر وخت کې پاتې کېږي په خوب باندې، یا عام مونځونه چې مونځ ټیم راشي او ته وده شي، مازدیګر مونځ ټیم راشي او وده شي، ماسپښین مونځ راشي او ته وده شي فرضي مونځ او بیا یې نه کې، نو دغه عذاب د دې خلکو دپاره دی. نو خلاصه دا شوه زما عزتمند ورونو، زمونږ او ستاسو په معاشره کې د دې سهار د مونځ اهتمام ډېر کم شوی دی. نو دا فائدې دا ځان ته رایادوئ، څومره ډېرې فائدې د عزیزانو، انسان ته څومره اجرونه میلاویږي، جنت ته د الله رسوي، د جهنم نه د الله بچ کوي. دا عذاب چې دی د دې نه بچ کېږي چې دا سر به دې په ګټه باندې وهلی کېږي، د شپې ټوله شپه درته په قیام اللیل کې په تهجدو کې حسابېږي، سهار چې راپاڅېږي چست و چالاک به یې او دارنګې بې حسابه اجرونه درله رب العالمین درکوي. د منافقت نه د الله تعالی دا د بیزاري درته درکوي، داسې دا نور چې موږ ذکر کړله. نو بیا هم چې یو انسان دا پرېږدي نو دا ډېر تاواني انسان دی. نو زما عزتمند ورونو کوشش دا پکار دی په خپل ژوند کې د دې سهار د مونځ اهتمام پکار دی. او دویمه خبره دا ده چې صرف په خپل ځان هم خلاصون نشته دی، په کور کې ګوره اکثره زنانه هم دا مونځونه نه کوي، مونځ کې سست دي. د زنانو ته یو چې مونځونه وکړي، خپلو بچو ته دا وایي که پلار دې مونځ نه کوي پلار ته توصیه کوه، پلار ته حکم کوه، پلار ته درخواست کوه، پلار دې راپورته کوه. که بچی دې وي کشر وي او د سهار د مونځ پابندي نه کوي، اول ورته نصیحت وکړه، بیا یې ووهه، که نه کېدو د کور نه وشړه، د دیرې نه وشړه، چې هغه ته پته ولګي چې یاره دا یو ضروري شیز دی، دا ستا مسؤلیت دی، په ورځ د قیامت به تا نه الله تپوس کوي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تانا چې کته او ما تحت څومره خلک دي د دې به تپوس تانه کېږي.